پښتون افغان وروره دومره افتخارات دومره راسته راوړنې دومره ویاړونه دومره کفونه او دومره توره کړي انډیا ته کړی وی که نه او دې پاکستان ته دې نه وی کړی نو مودي او هندوانو به په دې ولوانې ګرځولی چې دغه دي بهادر او تکړه خلک چې انډیا ته دومره لاسته راوړنه وه دا زموږ ایروګان او اتلان او قهرمانان دي مګر پاکستان ته نه مني پاکستان ته وایي چې پښتونه ته دهشتګرد دي په ډالرو دې خرڅوم یا پښتونه ته نسواري د ښکته وطن یا پښتونه ته چوکیداري یا پښتونه ته خرې ګدۍ یا پښتونه ته قمقلې ته په هېڅ شي نه پوهېږي حالانکه د څومره افتخارات څومره ګټې چې پاکستان ته دغه ښکته پښتنو راوړي دي هېڅ هم نه دی کړی دا پنجابي توره ته ماته وښیوه تقریبا 100 کاله مخکې د فلمونو اکټر د انډیا شاهرخ خان هغه دې مهربان امریکې ته دی او په امریکا کې په هوایي میدان کې 3 ساعته ایساری هغه خپل حکومت ته شکایت کوي د انډیا حکومت ته چې دې 3 ساعته ایسار کړم امریکایي حکومت دوار راځي د شاهرخ خان او د انډیا د حکومت نه بخښنه غواړي او ورته وایي چې دا موږ پېژندلی نه دي عمران خان څه کوي چې ته د جیل نه راخلاص کړي چې ستا په مابس کې درته اچولی دی بې ګناه یې درله مهربانه په جیل کې اچولی چې تا هغه راخلاص کړي په اسلام آباد کې د یو جلسې ته نه پرېږدي دا ستا توره ده نړیوال جام د 500 ورځونو ته د عمران خان ګټلی نیزی دی په خټه نیزی دی نیزی د کوم دي د خو د خوست دي که نه د بل دي خو نه که دا نیزی وي جهانشیر خان او جهانګیر خان سکواش د تغیر هغې ګټلې اتلولي د تغیر راوړې ده قهرماني د تغیر راوړې ده سه مهربانه دغه ته دې وګوره د شلو ورځو ورلډ کپ ته دې وګوره هغه ته یونس خان او شاهید افریدي ګټلې دی جنگ ته شیر خان ګټلې دی د کارګل کې سه مهربانه خپل سینې په غلبې کا شهادت ورکو ایټمبند ته ورته سه مهربانه قدیر خان ګټلې چې یوسفزی دی یوسفزی څوک دي خو افغانان دي که نه نو ته ماته وایې چې د پاکستان یو توره ماته ته وښیوه په میډیا زما نومونه دي افتخارات تا راوړي دي او دهشتګرد هم دی موسی مهربانه دومره وس مې نه رسېږي چې په خپل پاکستان کې ته یو جلسه وکړې او جلسه څه کوې چې عمران خان ته راخلاص کړي دغه نورې بېعزتیانو په بدل والې دي پنجابي ریاست ته او په همدغه اسلام آباد کې وزیر ګیلمان یې راته شهید کړو په همدغه اسلام آباد کې داوړ صاحب یې راته شهید کړو هغه ایس پي چې و او ما ته ویل په افغانستان کې ته بیرغ نشي اوچتولی زه خو په افغانستان کې زه یو بیرغ نشم اوچتولی خو همدغه باچا کاموال چې د طالبانو پسې څنګه خبرې کړې وي لاړو افغانستان ته سي مهربانه او په افغانستان کې څومره عزت وشو څومره احترام او شالل کې څومره مخالفت ما د طالبانو کړی مګر دا ده چې هغه زما خپل افغانان دي زما خپل پښتانه دي هغه زما موږ د یو بل په عزت پوهېږو مګر پنجابی ستا په عزت نه پوهېږي زما څنګه عزت وشو په افغانستان کې اوله ما اختارونه راکول چې ته خو که نه افغانستان ته لاړ شه افغانستان ته لاړم څنګه داسې د شی غونډه کې وګرځېدم دومره عزت یې راله راکړو چې ستا هغه عمران خان چې څومره خدمتونه کړي شفاخانې جوړې کړي ستا مهربانه کالجونه یې جوړ کړي پوهنتونونه یې جوړ کړي ورلډ کپ یې ګټلې د عمران خان د هغه د مابس کې پروت دی او دا باچا کاموال لکه د شیر غونډه کې په خپل وطن کې ګرځېدو ځکه په خپله خاوره خپل اختیار نو خبره دا ده چې ته محکوم یې او ته بیا د غلام بن غلام یې نو خبره دا ده چې تاسو ته مخکې ما ویل چې په دې جلسو جلوسونو هېڅ شی نه کېږي بس کرخه د ډورنلینډ دغه نه دی داسې مخاردار دا به ته په دې اټک باندې چې ونه وي بل هېڅ طریقه نشته 11 تاریخ لا ځان تیار کړه زموږ د پښتون سره یو ځای شه ته عمران خان ځله بندي کړی دی او بس د انقلاب چغې ووهي او د دې پنجابي دهشتګرد ریاست نه ځان خلاص کړي یعنې تر عمره پورې به یې همداسې ذلیله کوي تباه کوي او بربادۍ به دي نن وګوره مروت صاحب چې دی هلته مهربانه هلته بندي کړی دی وینو چې ته ولې دلته جلسه کوي مروت صاحب څومره تکړه خبرې کوي نو الله دې په تاسې رحم وکړي ما خو د ستاسو لپاره ویډیوګانې پرېښې وې ځکه چې تاسې پوهېږئ نه زه د څو کاله تا ته وغږېږم او نه خپل ځان وپېژندو نه خپل افغانیت نه خپل پښتو نه خپل تاریخ دا شی نه مو پېژندل چې مهربانه بیا به تاسې وګورئ چې پرمختګ هېواد به وي لوی افغانستان